شوګر یو داسې مرض دی چې د وینې شکر زیاتېدو له وجې پیدا کېږي. که په وخت یې خیال ونه ساتل شي نو دا د زړه ګردو، سترګو او اعصابو ته نقصان رسوي. د شوګر کنټرول یوازې دوه نه بلکې خوراک، ورزش او ځینې کورني علاجونه هم ضروري دي. خوراک ډېر اهمیت لري. خوږ شیان لکه بوره مایع کول، ډرنګ، سپین چاول او سپینه ډوډۍ کم کړئ. دال، سبزیانې، سلاد او میوې په مناسب مقدار کې وخورئ. میتې دانې د وینې شکر کمولو کې ډېر ګټورې دي. 2 چمچې میتې دانې د شپې په اوبو کې واچوئ او سهار یې وخورئ. کریله د وینې شکر کنټرولوي. که ممکن وي نو د کریلې جوس په خالي نس وڅښئ، که جوس نشي په سالن کې وخورئ. دارچینی د انسولین اثر ښه کوي. نیمه چمچه دارچینی په تودو اوبو کې وڅښئ. جامن تخمونه وچ کړئ، پوډر ترې جوړ کړئ او سهار او ماښام یې وخورئ. الویرا جوس او نیم لیمو په اوبو کې هم د شوګر کمولو کې مرسته کوي. ورزش ډېر ضروري دی. ورځ کې لږ تر لږه 30 منټه چکر وهل یا قدم وهل د وینې شکر کموي. ذهني سکون وساتئ، تناو کم کړئ، لمونځ او ذکر وکړئ او مثبت سوچ وساتئ. کافي اوبه وڅښئ، خوب پوره کړئ او سګرټ او نسوار پرېږدئ. د وینې شکر ټیسټ باقاعده وکړئ او ډاکټر دوا مه بندوئ.